زه پکې روژه یم او ښه یم او ستاسو په ښار کې خلک بوزه دي نو زه پکې ښه یم. علي خان یو نظم ویلی دی او ډېر ښایسته نظم ویلی نو دا خو په هغه په ثواب په نیت ویلی دی نو ډېر ښه نظم دی. نو چې ما وکتو یوه ورځ چې ما له مخې 2-3 پېره ما پخپله هم ډېر ښه نظم دی نو خلک پکې ډېر زیات ډېر اعتراضونه ملګرو او علي خان چې یو نظم ویلی ډېر ښه نظم یې ویلی دی بلکل نو ډېر خلک اعتراضونه ډېر کوي نو بلکل ډېر ښه نظم ویلی چې علي خان چې ښه نظم مطلب نه وي علي خان ښه سړی نه وي نو ارشد والا هغسې له پیسې نه رالېږلې پیسې به یې نه ورکولې نو دا د کونډو له پیسې یې ورکړل نو علي خان په خپله ښه سړی دی بلکل نو نظم یې ویلی دی روژې باره کې نو دا خو څه هغه نه دی نو پکې دوپۍ شته نه پکې رباب شته نو هېڅ پکې هم نشته خلک بیا هسې اعتراضونه کوي دي نظم بل امیر سړی ورسره ولاړ دی نو امیر ښایسته ږیری دی دغه یې نو دا نظم سره هغه هم ویلی دی نو نظم علي خان جوړ کړی دی او که بل امیر صاحب جوړ کړی دی نو ډېر ښایسته نظم دی نو بلکل هېڅ پکې نشته نه پکې دوپۍ شته نه پکې رباب شته نظم یې ویلی د روژې باره کې نو هېڅ پکې نشته دي هسې خلک وایي داسې دی او هغسې په دې به څوک اعتراض کوي هر سړی داسې خپله یو نظم جوړ کړي داسې ووایي خپله یې ووایي نو تاسو به هر سړی اپریشیټ کوي نو هر سړی به ورته ښه وایي تاسو دومره تکړه یاست دومره ښکلي انداز دومره ښایسته انداز کې دا نظم دا ویلی دی که نه نو څه ویم نو داسې بل څه ووایي نو هسې خلک وایي ویډیو کتلو ډېره مهرباني والسلام.